افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمند وئ. دوستانو نن راځو د نن ورځې درس کې د صفت دریمه درجه وایو یا دریم حالت د صفت وایو. لومړی حالت ته چې صفت څه ته وایي هغه مو ویلې، بیا مو د صفت دویمه درجه یا مقایسوي حالت ویلې. نن راځو د صفت دریمه درجه یا سوپرلتیو وایو. سوپرلتیو دوستانو په هغه وخت کې استفاده کیږي چې کله یو شی له بل څه سره مقایسه کیږي او هغه شی له ټولو نه ښه وي یا له ټولو نه بد وي یا له ټولو نه جګ وي یا له ټولو نه ټیټ وي. په هغه حالت کې موږ څه شی استفاده کوو؟ سوپرلتیو حالت نه استفاده کوو. سوپرلتیو معنا عالی یا هم ډیر ښه. راځو په درس باندې شروع کوو. سوپرلتیو عالی. ښه دوستانو دلته ما صفت راخیستی ده، بیا مې د صفت دویمه درجه یا دویم حالت کمپراتیو مقایسوي حالت راخیستی ده، بیا مې سوپرلتیو یا عالی درجه راخیستې ده، بیا دلته دیر دی داس دا ارتیکل دی. دا ارتیکل مې د دې لپاره راخیستی چې کله موږ او تاسو دا له ارتیکلو سره استفاده کوو د سوپرلتیو حالت کې بیا څنګه استفاده کیږي، نو کله جملو کې استفاده کوو بیا ورباندې ښه پوهیږو. راځو وایي alt معنا زوړ، التر له بل نه زوړ یا زوړتر یا لا پسې زوړ، ام التستن تر ټولو زوړ. که چیرې اوس له ارتیکلو سره استفاده کوو دیر دی او دا سره داسې کېږي التسته. دویم صفت هوخ معنا جګ، höher لا پسې جګ، ام höchsten له ټولو نه جګ. که چیرې دا له ارتیکلو سره استفاده کوو په همدې شکل استفاده کیږي، یعنې له ارتیکلو سره شکل نه بدلیږي. دریم صفت چې موږ راخیستی هغه ګوت ده. ګوت ښه، besser لا پسې ښه، ام besten له ټولو نه ښه، او که چیرې له ارتیکلو سره استفاده کوو beste هم معنا له ټولو نه ښه. اووم صفت کلوګ معنا هوښیار، klüger لا پسې هوښیار، ام klügsten له ټولو نه هوښیار، viel معنا ډیر، mehr لا پسې ډیر، ام meisten له ټولو نه ډیر. او که چیرې له ارتیکلو سره راځي بیا په دې شکل راځي دیر مایسته، دی مایسته، دس مایسته. بیا د ارتیکلو سره دوستانو چې کله صفتونه راځي بیا صفت هم لکه څنګه چې ارتیکل ګردانیږي هر حالت ته صفتونه هم ګردانیږي چې هغه به انشاءالله آینده درسونو کې وایو. langsam په کراره، langsamer لا پسې په کراره، ام langsamsten له ټولو نه په کراره، او که چیرې له ارتیکلو سره استفاده کیږي په دې شکل استفاده کیږي langsamste له ټولو نه په کراره. لسم صفت چې موږ راخیستی laut معنا په زوره، lauter لا پسې په زوره، ام lautesten له ټولو نه په زوره، warm ګرم، warmer ګرمتر یا لا پسې ګرم، ام wärmsten له ټولو نه ګرم، او که چیرې له ارتیکلو سره استفاده کیږي په دې شکل استفاده کیږي. دولسم صفت ته راځو dick معنا چاغ، dicker لا پسې چاغ، ام dicksten له ټولو نه چاغ.
ښه دوستانو اوس راځو په جملو کې استفاده کوو. اوس خو مو زده کړل چې صفات په کمپراتیو حالت کې په کوم ډول باندې ګردانیږي او په سوپرلاتیو حالت کې په کوم ډول ګردانیږي. اوس راځو جملو کې استفاده کوو چې څه وخت کولی شو موږ استفاده کړو. لومړی مثال: Der beste Spieler der Welt ist نبی. د نړۍ بهترینه لوبغاړی محمد نبی ده، چې زما د خوښې لوبغاړی ده. دویم مثال: دلته دوستانو که تاسو وګورئ مخکې لیدنې دویم مثال ته ولاړ شو. راځم دلته وضاحت درکوم. په لومړی مثال کې که موږ وګورو دلته د نبی چې ما راواخیسته په نړۍ کې له ټولو نه غوره لوبغاړی ده. دلته مو د صفت سوپرلاتیو حالت استفاده کړه چې دلته له ارتیکل سره استفاده شوی ده، نو ځکه څنګه شو بست راغی. راځو دویم مثال ده. Das größte Land ist Russland. غټترینه هیواد روسیه ده، یا هم له ټولو نه غټ هیواد روسیه ده. دریم مثال: Der reichste Mann der Welt ist Bill Gates. د نړۍ له ټولو نه پولدارترینه کس یا مالدارترینه کس بیل ګیټس ده. څلورم مثال: Ein Cola ist teuer. یوه کولا چې دا قیمته ده. Ein Red Bull ist teurer. یو ریډ بول چې ده لافسې قیمته ده. Und ein Carabao ist am teuersten. او یو کارباو چې ده له ټولو نه قیمته ده. په دغه آخر مثال کې دوستانو تاسو ته ښه واضح کیږي. دلته یوه کولا موږ ویلی چې کولا چې ده څنګه ده قیمته ده. تویر قیمته ته وایي. دا د صفت هغه اصلي حالت شو. Ein Red Bull ist teurer. او یو ریډ بول چې ده لافسې قیمته ده. Und ein Carabao ist am teuersten. او یو کارباو چې ده له ټولو نه قیمته ده. دوستانو که دلته تاسو کتل موږ درې شیان سره مقایسه کړله: کولا، ریډ بول او کارباو. دا مو څنګه کړله سره مقایسه کړله. په لومړي حالت کې په کله چې یو شی وي بیا دغه د صفت لومړی حالت استفاده کیږي. کله چې موږ تاسو دوه شی سره مقایسه کوو بیا د صفت کمپراتیو حالت استفاده کیږي، دا دویم حالت استفاده کیږي. او کله چې موږ تاسو درې شی سره مقایسه کوو بیا د صفت دریمه درجه یا عالی درجه یا هم سوپرلاتیو حالت استفاده کیږي. دوستانو که مو ویډیو خوښه شوي درس نه مو یو څه زده کړي کوشش وکړئ نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ. که کومه پوښتنه انتقاد او پیشنهاد لرئ کولی شئ د ویډیو لارې د کومنټ لارې راسره شریک کړئ. تر بیا بل درسه ښه او خوشحاله وخت. د الله په امان.